محسن داوړ وایي قریشي د پاکستان که د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دی. سلامونه، وخت بخیر. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو له ماریا روبي سره دغه ویډیو تر پایه وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستي څرګندونو ته توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې سړی حیران شي چې شاه محمود قریشي د پاکستان که د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دی. ښاغلي داوړ زیاته کړې چې قریشي ماښام په یو تلویزیوني خپرونه کې د طالبانو داسې ننګه کوله ته به وایي چې قریشي د هغو ځانګړی استازی او د هغو په استازیتوب غږیږي. محسن داوړ د پاکستان په پارلمان کې د پارلمان غړو ته وایي شرم دی. د پاکستان لپاره د پاکستان تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات هم یو داسې ترهګرې ډلې ملاتړ کوي چې هره ورځ په سلګونو بېګناه افغانان شهیدان او زخمي کوي. نه یوازې محسن داوړ د شاه محمود قریشي په وروستي څرګندونو نیوکې کړي بلکې د قریشي څرګندونو د ګڼو افغانانو غبرګون راپارولی دی. بل پلو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم ډیپلوماتیکو ناندرۍ زور نیولی. د یادو هیوادونو ډیپلوماتیکو چینلونو پر یو بل سختې نیوکې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې د پاکستان پر وړاندې بې بنسټه او د سولې پروسې تخریب کوونکي دي. په اعلامیه کې راغلي افغان چارواکي باید د دې پر ځای چې پر پاکستان بې بنسټه تور ونه لګوي بلکې باید د سولې پروسې کې تمرکز وکړي. د یادې خبرپاڼې په ځواب کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم یوه خبرپاڼه خپره کړې چې پکې د ښاغلي محب له څرګندونو څخه ننګه شوې او ویل دي چې وروستۍ هڅو ته به په کتو پاکستان د طالبانو مالي ملاتړ ته زور ورکړي او په دغه ډول هڅو پاکستان غواړي د سولې پروسه ګډه وډه کړي. که څه هم قریشي په یاده تلویزیوني مرکه کې د طالبانو ننګه کوله او د هغوی روانې جګړې ته مشروعیت ورکول خو له افغان حکومت څخه یې وغوښتل تر څو له طالبانو سره کینی او روانه جګړه د سولې لارې هواره کړي. شاه محمود قریشي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل آیا افغان طالبان په کوټه او پېښور کې مرکزونه او شوراګان نه لري؟ قریشي په ډېر محتاطانه ډول په ځواب کې ویل چې تر اوسه هیڅ داسې څه نه دي لیدل شوي چې پاکستان کې د افغان طالبانو مشران شتون ولري. که څه هم پاکستاني چارواکي په پاکستان کې د طالبانو نشتون څخه انکار کوي خو طالبان مشران په پاکستان کې میشت دي او هلته مرکزونه او شوراګانې شتون لري. په دوحه کې ناست ټول طالبان مشران د مشورې کولو لپاره پاکستان ته راځي. حتی ډېر شنونکي په دې باور دي چې د طالبان ټوله قومانده د پاکستان په لاس کې ده. پاکستان که وغواړي په طالبان هر ډول غوښتنې منلی شي. تر بلې ویډیو په لوی لاس سپارم. زموږ